قرآن پاک کې الله تبارک و تعالی دریو ځایونو کې درې آیتونه ذکر کړي دي او هغې کې لس صفتونه بیان کړي دي. دا 13 صفات چا کې راغلو د کامل ایمان والا د امتحان کې پاس کیږي. الله تبارک و تعالی د ابراهیم علیه السلام امتحان په دې 13 ځایونو کې اغسته و. پای کې الله تبارک و تعالی 11 سپارې کې په سورۃ التوبه کې یو آیت ذکر کړی دی: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. چې دا هغه خلق دی چې دو توبه کولو والا دي. یو ورنه د مؤمن صفت کامل ایمان صفت دا دی، مؤمن صفت دا دی دی توبه وباسي، توبه کولو والا. دویم العابدون دی الله عبادت کولو والا. دریم الحامدون دی الله حمد کولو والا، په هر نعمت باندې الحمدلله، وبس کی الحمدلله، ډوډۍ خوري الحمدلله، خوب نه پاسي الحمدلله، بیت الخلا نه وځي الحمدلله، هر کپڑے نه واغوندي الحمدلله. دا الحمدلله د صفت دی. حامدون دا د الله صفت به بیانې د الله تعریف وکړي. او څلورم نمبر السائحون الله لپاره روزي نیولو والا. او پنځم نمبر الراکعون رکوع کولو والا الله ته. الساجدون سجده کوونکي. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر دا هغه خلق کامل ایمان والا چې نورو ته د حق خبرې، نورو ته د صحیح خبرې دعوت ورکوي، د نیکو خلقو د نیکو خبرو دعوت ورکوي، د مونځ دعوت، د ذکر دعوت، د جهاد دعوت، د قرآن پاک د تلاوت دعوت، مور پلار سره د ښه سلوک دعوت، د ګاونډیانو سره د ښه سلوک دعوت، د ښه اخلاقو دعوت، د ښه معاشرت دعوت، د اسلام د سنت د بچ کېدو دعوت. هر هغه کار چې کوم دی چې هغه نیک دی د هغې خلقو ته دعوت ورکول. او دې سره سره والناهون عن المنکر د بدو خلق خبرو خلق منې کول چې سود مخوره، رشوت ماخله، ډاکې مه لګوه، غلا مه کوه، زنا مه کوه، موس چې نه کوې دا کار پرېږده، موس کوه، د روجې چې ته نه نیسې دا ګناه دی، دا کار مه کوه، ګانې مه اوره، مور پلار چې کوم دی هغوی خفه کوه مه، ګاونډي تکلیف مه رسوه، مسلمان تکلیف مه رسوه. ناهون عن المنکر د بدو خلقو خبرو نه خلق منې کول. والحافظون لحدود الله الله چې خپل حدود مقرره کړي دي، کومې پولې مقرره کړي دي هغه پولو د حد نه بار ته نه وتلو د هغې حفاظت کول. دا صفات چې راغلو الله فرمایي بشر المؤمنین. د ابراهیم علیه السلام کې دا ټول صفات او بل لس صفات چې کوم دي هغه 18 سپارې کې شروع کې الله تبارک و تعالی بیان کړي دي. قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب شول مؤمنان. کم مؤمنان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون چې خپل مزونو کې او خشوع موجود ده، دا مؤمنان کامیاب شلو. والذین هم عن اللغو معرضون هغه مؤمنان کامیاب دي چې د فضلو خبرونه، بے محل خبرونه، لغو خبرونه د هغې نه ځان بچ کړي، هغې نه مخ اړي. والذین هم للزکاة فاعلون هغه مسلمانان هغه مؤمنان کامیاب شلو چې زکات ورکوي. والذین هم لفروجهم حافظون هغه مسلمانان کامیاب دي چې خپل د شرمګاهونو حفاظت کوي. الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین خپل بیبیانې یا وینځې دي په دې کې دومره هېڅ ملامتیا نشته دی. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون چا چې د دغه نه علاوه بل لار تلاش کړي د خپل بیبي نه او خپل د وینځ نه علاوه بل ځای کې د خپل خواهش پوره کوي، نو الله فرمایي چې دا خلق د حد نه وتونکي دی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون چا وسک امانت کې خدو دی هغې امانت چې کوم دی هغې رعایت ساتي او امانت په ټیم باندې ښه سړي ته ادا کوي. او دې سره سره چا سره لوز وکړو، معاهده وکړله، د هغې پاسداري کوي. دا نه چې بس دا خو د قرآن حدیث ټکی نه دی، بس ما پرېښود معاهده کوئ ماتوئ. یا دې سره سره امانت کې خدو سړی راغی زما امانت بس ما څخه نه شي صبر کوه. امانت که خبره کې خده د دې هم حفاظت کوي. مجلس دا امانت دی، که تا ته چا ووایي دا خبره بل چا ته نه رسوي، دا تا ورسوله دا هم امانت کې خیانت دی. نو دا امانت په حفاظت کې ابراهیم علیه السلام کې دا صفات موجود وو. والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولنۍ صفت دا چې مونځ کې به خشوع کوي، او اخري صفت دا دی چې مونځ به دایمي کوي، د دې حفاظت به کوي. 15 واړه مونځونه په ټایم باندې کوي. دا نه چې کله ښځه راغله جمعې مونځ وکړو، یا ورځې کې ماسپښین مونځ وکړو، ماښام مونځ کې جومات کې صفونه 15 او د سهار مونځ کې 15 کسانې
دا نه ده د مؤمن صفت دا دی هغه مؤمنان کامیاب شلو هغه مؤمنان کامیاب دي چې هغو د مزونو حفاظت کوي او سره سره مست خشوع هم ده نو الله تبارک وتعالی فرمایي اولئک هم الوارثون دا بیا د جنت وارثان دي دول الله تبارک وتعالی جنت ورکړی دی دا صفات ابراهیم علیه السلام کې وو او بل صفات چې کوم دي هغه په سورة الاحزاب کې په 23 سپارې کې الله تبارک وتعالی بیان کړی دی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات چې بشکه مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې والقانتین والقانتات فرمانبردار سړي او فرمانبردار ښځې والصادقین والصادقات رښتوني سړي او رښتوني ښځې والصابرین والصابرات صبر کول والا سړي او صبر کول والا ښځې دا صبر هغه هر لحاظ سره که معصیت باندې ځان بچ کړي دا هم صبر دی نیکۍ باندې همیشوارۍ کوي دا هم صبر دی او دومره حالات راغلی کې ټینګ پاتې شو دا هم صبر دی داسې کسان والخاشعین والخاشعات خشوع کولو والا سړي خشوع کولو والا ښځې والمتصدقین والمتصدقات خیرات کوونکي سړي او خیرات کوونکي ښځې والصائمین والصائمات روجې نیولو والا سړي او روجو نیولو والا ښځې والحافظین فروجهم والحافظات او خپل د شرمګاونو حفاظت کولو والا سړي خپل د شرمګاونو حفاظت کولو والا ښځې والذاکرین الله کثیرا والذاکرات الله ډېر ډېر یادولو والا سړي او الله ډېر ډېر یادولو والا ښځې اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما الله دو لپاره مغفرت تیار کړی دی او دو لپاره ډېر لوی اجر چې کوم دی هغه تیار کړی دی دا صفات ابراهیم علیه السلام کې دا ډېر صفات چا کې راغله دا کامل مؤمن دی الله تبارک وتعالی په دې کې د هغه امتحان واغسته